سلامونه دوستانو، بیا هم دوشنبه ده او زه پر خپل یوټیوب ستاسو په خدمت کې یم. نن په یو بله مهمه مسله یا اروایي ګډوډۍ بحث لرو. نن پر وسواس بحث لرو دوستانو. ارواپوهان په دې باور دي چې وسواس یوه اروایي ګډوډي ده او په دې ګډوډۍ کې فرد په بیا ځلي فکرونه کوي، بیا ځلي لیوالتیاوې لري، بیا ځلي یو څه انځوروي، په بیا ځلي نارامه ده، په بیا ځلي ځینې جبري کارونه ترسره کوي، په بیا ځلي یو څه مزاحمت ورته کوي او په تکراري ډول د یوه څه، د یوه کار، د یوه فکر عمل ترسره کوي. خپله ښه پوهېږي چې دا کار ښه نه ده، دا کار منطقي نه ده، مناسب نه ده، اما د ده په خوله څه وکړي نه کېږي، څه وکړي مجبوره ده. خپله ښه پوهېږي چې کار یې ښه نه ده، خو نه پوهېږي چې د دغې مسلې په برید څه وکړي. په وسواس په نړۍ کې خورا ډېرې څېړنې او تحقیقات شوي دوستانو، او ویل کېږي چې 80% ښځې په نړۍ کې وسواس لري، 80% ښځې په نړۍ کې پر وسواس اخته دي. او دویم مورد چې ډیر موجود ده په دې برید، هغه یې د درملنې مسله ده. درملنې خورا ډیر وخت غواړي، کلونه یې په درملنه ضایع کېږي تر څو د وسواس درملنه وسي. ارواپوهان په دې باور دي چې 80% درملنه کامیابه ده، او ارواپوهان وایي چې که موږ واقعا د دې ناروغۍ په اړوند جدي اقدام وکړو، عمل وکړو او خپلې درملنې ته متحد واوسو، نو کیدای سي 50% کې موږ د وسواس په درملنه کامیابه او موفقه سو. کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي چې څنګه کولی سو موږ وسواس وپېژنو، موږ څنګه پوه سو چې موږ هم وسواس لرو او که نه. زه فکر کوم چې ډېری کسان خپله پوهېږي پرې، ځکه چې د دې ناروغۍ نښې او نښانې ډېرې بربنډې، ډېرې څرګندې او ډېرې روښانه دي، او ډېری خلک خپله پوهېږي چې وسواس لري او که نه. خو په هر حال د ډېر نظم مسله، د ډېر ترتیب مورد او د ډېر حساب مورد، یعنی یو څه ډېر منظمه یې، یو څه ډېر مرتبه کوې او څه ډېر حسابه یې. مثلا پیسې په بیا ځلې حسابه یې، سپین دوسپاکونه یوې خواته ږدي، شنه دوسپاکونه بلې خواته ږدي، یو ډول کتابونه بلې یوې خواته ږدي، کتابونه یوې خواته ږدي، ادبي کتابونه بلې خواته ږدي، ناولونه بلې خواته ږدي. یا راځي یو شی ډېر منظمه یې، دومره منظمه یې چې نور ذاتي د ناروغۍ تر حده منظمه یې، او خلک در سره په عذاب سي نور چې له هغه نظم او هغه ډیسپلین چې تی غواړې، نور ذاتي خلک تر سپږمو در سره راسي. دا د وسواس یوه مشهوره نښه ده. دویم، له ککړتیا ویره، له ګناه ویره او ډېر قضاوت کولو نه ویره، یا په دې ویره چې څوک تاسو ته د یوه څه په اړوند، د خپلو خصوصیتونو په اړوند، د خپلو کړنو په اړوند تاسو ته څه ونه وایي، او ډېر فرهنګي له حده ډېر ټولنیزو او کلتوري مسایلو ته ډېر زیات ارزښت ورکول هم د وسواس یوه نښه ده. غیر ارادي، جنسي، مذهبي او خرافي فکرونه هم وخت ناوخت د وسواس نښه ده. کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا سي څه ډول مذهبي فکرونه، څه ډول جنسي فکرونه او څه ډول خرافي فکرونه. جنسي فکرونه دا چې یعنې د هره لحظه، هره شیبه جنسي فکرونه، جنسي انځورونې او جنسي تصورات ستاسو په ذهن کې راګرځي او ځوروي مو، او تاسو د یو ډول د ګناه احساس کوئ. دویم، خرافاتي مورد، مثلا زما نن ژوند، زما ورځ نن خوشحاله نه ده، او د دې علت دا ده چې زه نن په سپین ټیکري کې په اصطلاح راوتلی یم، یا په شنه کورتۍ کې راوتلی یم، یا نن ما خواري نه وه په سر کړې، ما نن دا کمیس یا دا ټیکری نه وه په سر کړی، دا نیکټایي مې نه وه اچولی، نو بنان زه بدبخته یم. یا یو ډول مذهبي فکرونه کوي، مثلا که زه نن 10 کرته ذکر ونه کړم نو کیدای سي ګناهکار سم، که زه نن مثلا قرآن شریف تلاوت نه کړم کیدای سي مور پلار مې مړه سي، که زه دغه دینی یا عبادي کړنه ونه کړم کیدای سي ما ته خدای پاک په قار سي.
او ورته نور خرافي مذهبي او جنسي فکرونه او ذهنیتونه راځي چې هیڅ اړیکه او ارتباط د انسان له تقوا او عبادت سره نه لري، صرف وسواس ده او د دینی رهبرانو په وینا یا د دینی مشرانو او علماو او روحانیونو په وینا یو شیطانی وسوسه ده چې موږ په اروپا کې وسواس وته وایو. کله چې تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې وسواس ولې پیدا کیږي، موږ ولې په دې وسوسو یا دې شیطانی فکرو یا دې جبري افکارو اخته کیږو، دلیل او علت یې څه ده؟ تر کومه ځایه چې ما په افغانستان کې په خپلو مراجعینو څېړنې کړي، تر کومه ځایه چې زما مراجعین دي او ما ته مراجعه کوي او زه ورسره په دې څو کلو کې مخامخ یم، ما څو مورده پیدا کړل چې دا په افغانستان کې د وسواس تر ټولو لوی لاملونه دي. کیدای شي په نورو ټولنو او نورو هیوادونو کې دا کیسه فرق وکړي، توپیر وکړي. لومړی مورد چې زما په نظر په افغانستان کې د وسوسې او وسواس یا OCD یا د وسواس د ګډوډۍ لامل ګرځي، هغه کورنۍ استبداد، مذهبي افراطیت او خرافاتي دودونه، رواجونه او کلتور او فرهنګ ده. موږ له بده مرغه په یوه استبدادي ټولنه کې ژوند کوو، کورنۍ مو هم خورا استبدادي دي، مذهبي مسایل مو هم اصلا په مذهب پورې رابطه نه لري، ډېر هغه څه موږ ترسره کوو چې هیڅ له مذهب سره تړاو نه لري، ډېر زیاتې خرافي دي، ډېر زیاتې په اصطلاح دودیز دي، ډېر زیاتې کلتوري دي او دغه ورځ تر بلې پر موږ اغیز کوي، موږ په اصطلاح راګیر کوي، موږ په اصطلاح ننګوي او ناروغي راته پیدا کوي، مریضي راته پیدا کوي او په ټوله کې وایم چې په وسواس مو اخته کوي. کیدای شي دوستانو ته پوښتنه پیدا شي چې ښه نو د وسواس پایله به څه وي؟ که موږ په متواتر ډول په وسواس کې پاتې سو، څه به وسي؟ څه ستونزه به پیښه سي؟ څه مشکل به جوړ کړي؟ څه بدبختي به پیدا کړي؟ وسواس یوه ستړې کوونکې ناروغي ده، وسواس یوه بدبختي ده دوستانو، وسواس یو اذیت ده، وسواس یو مزاحمت ده او کولی شي ویره پیدا کړي، کولی شي موږ ډېر لګښت وکړو، کولی شي د موږ وخت ضایع شي، کیدای شي افراطي کړي، کیدای شي نورو خرافاتو ته مو ټېل وهي، کیدای شي ټولنیزې اړیکې له لاسه ورکړو، کیدای شي جدا سو، کیدای شي ملګري له لاسه ورکړو، کیدای شي میرمن له لاسه ورکړو، کیدای شي خاوند له لاسه ورکړو، کیدای شي د کورنۍ ډېر نږدې غړي له لاسه ورکړو، کیدای شي خلک راسره پکوس شي، کیدای شي له دفتره مو سړي، کیدای شي خلک نور زیاتي تر سپږمو راسره ورسېږي. ځکه چې ما ډېر مراجعین ولیدله چې په سجدو راته ولوېدل میړونه یا ښځې چې استاد د خدای په لیاز دغه لور مې ښه کړه، د خدای په لیاز دې خاوند سره مې مرسته وکړه، استاد د خدای په لیاز ښځې سره مې کومک وکړه، زه نور زیاتي تر پکو یم، تر 2 سپږمو یې را رسولی یم او ځان وزنم، یا یې اصلاح کړه او یا یې اصلاح کړه، یا ما اصلاح کړه یا دا اصلاح که نه ځان وزنم. موږ په ژوند کې نورې موخې هم لرو دوستانو. که احیانا موږ په وسواس کې شپې او ورځې او خپله انرژي ضایع کوو، موږ له هغه اصلي او واقعي موخو چې په ژوند کې لرو له هغو پاتې کېږو، کار له لاسه ورکوو، د کار او ژوند کنټرول له لاسه ورکوو او موږ نور نشو کولی هغه کابو یا هغه مدیریت او کنټرول چې پخوا زموږ پر لاس کې وه، زموږ په واک کې وه، هغه نور متاسفانه له لاسه ورکوو او دا به یې متاسفانه پایلې که موږ یې درملنه ونه کړو یا یې جدي ونه کړو. یو مورد هم کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي دوستانو چې د دې مخنیوی څنګه کیږي. اوس داسې کیدای شي موږ دوستان واوري او ووایي چې زه وسواس نه لرم استاد او هېڅ راته مهم هم نه ده او جدي هم نه ده، خو غواړم په دې پوه سم چې څنګه یې کولی سم چې مخنیوی یې وکړم، څنګه له دغې ناروغۍ او له دغې بدبختۍ ځان وساتم او که احیانا لږ لږ پیاخته یم څنګه زر غم وخورم چې ډېر پیاخته نه سم او بیا راته سخته نه سي. تر ټولو مهم کارونه چې زما په نظر په دې برخه کې کومک کولی سي هغه ډارول دي. موږ باید ترې ونه ډار سو، موږ باید ویره ونه کړو، موږ باید وحشت ونه لرو او هغه ویرې او هغه ډار چې لرو یې باید کنټرول یې کړو، ځکه که زموږ ډار او زموږ ویره زموږ پر ذهن کې، زموږ په فکر کې لویږي
غټیږي، پنډیږي، غټیږي، هغه یو ورځ په وسواس بدلیږي. ښه خبر دا ده چې هر څومره زر چې کولی شو د خپل ډار غم وخورو او کنټرول یې کړو. دویم مورد او ډیره مهمه مسله د وسواس په اړوند پوهاوی ده. هر څومره ډیر چې تاسو د وسواس په اړوند پوه سئ، هر څومره ډیر چې تاسو د وسواس په اړه معلومات پیدا کړئ، په همغه اندازه به له دې سره د مخامخ کېدو او مبارزې واک او اختیار په لاس کې واخلئ او معلومات به په اړوند ډیر پیدا کړئ. ډیر معلومات او ډیر پوهاوی تاسو سره کومک کولی شي. کېدای شي دوستانو سره پوښتنه پیدا شي چې د وسواس درملنه څه ده. که احیانا تاسو همدا اوس زما غږ اورئ او په وسواس اخته یئ، څو مورد غواړم تاسو سره شریکم. اول مورد دا ده چې کله چې تاسو د ارواپوهنې مرکز ته ورځئ، کله چې تاسو له ارواپوه سره مخامخ کېږئ، زه باور لرم چې د تاسو ډېر ابتدایي نښې هم له ارواپوه سره کومک کولی شي چې پوه شي چې وسواس لرئ که نه. خو د وسواس نوعیت کوم ډول وسواس، فکري وسواس، عملی وسواس، مذهبي مسایل، خرافاتي مسایل، کوم مسایل ډیر ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ځوري یې، هغه څه دي چې د ارواپوهنې په مرکز کې وروسته له یوه ټسته معلومیږي او تاسو وروسته له یوه ټسته هغه حلولی شئ. کله چې تاسو نه ټسټ اخیستل کېږي، د وسواس کچه مو معلومیږي، وروسته له کچې تاسو ته ارواپوه یا د ارواپوهنې مرکز طرحه جوړي او بیا درملنه درباندې شروع کوي. په وسواس کې تر ټولو لوی مورد مهارتونه دي چې تاسو ته در زده کول کېږي، روشونه دي او تکنیکونه دي چې تاسو د ناروغۍ په اړوند درکول کېږي، تاسو ته ښودل کېږي او تاسو مبارزه شروع کوئ او ورو ورو وسواس ختموئ، لرې کوئ او کنټرولوئ. وسواس پیژندنه، د وسواس کمونه، د وسواس په اړوند ذهني خطاګانې یا ادراکي خطاګانې شاربل او اصلاح کول هغه څه دي چې ارواپوهانې معمولا له تاسو سره کاري. او دا هم باید یادونه وکړم چې د هر فرد وسواس او د هر فرد د وسواس کچه فرق کوي. په همدې خاطر موږ صرف وغوښتل تاسو سره عمومي معلومات شریکو. کېدای شي تاسو د وسواس په اړوند بله پوښتنه هم ولرئ، د خپل وسواس کیسه هم کولی شئ موږ ته. موږ ستاسو په خدمت کې یو. زموږ د اروايي ګډوډیو لړۍ به ادامه وکړي. که تاسو هم د وسواس په اړوند یا د کومې بلې اروايي ګډوډۍ په اړوند کومه پوښتنه درلوده، سوال مو درلوده، له موږ سره حتما په کامنټ کې شریک کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې حتما په نظر کې ونیسو.